بسم الله الحمدلله. دا ورور تپوس کړی دی چې ما غاښونه لګولي دي، نو آیا د اودس په وخت کې د غاښونه به زه وباسم که نه؟ د دې مسلې مختصر جواب دا دی چې کوم غاښونه سړی ولګوي خوله کې، دا په دوه قسمه دي. یو هغه غاښونه چې هغه ایستی کېږي، بعض غاښونه ایستلی کېږي ترې رایستی شي. دویم هغه غاښونه چې هغه فټ ولګي نو هغه د خولې نه رایستی کېږي، او اکثره خلک اوس هم دا لګوي. نو په دې دواړو قسمونو کې لازم نه ده چې ته غاښونه وباسې او اودس وکړې. یعنې د اودس مطلب څه دی؟ د مزمزې مطلب دا دی چې ته خولې ته اوبه واچې او خولې ته ستا اوبه ورسېږي، نو که هغه ته دا غاښونه لګولي او که دا خپل غاښونه دي نو اوبه خپلو ځایونو ته رسي، نو په دې کې څه حرج نشته دی. که یو سړی غاښونه ولګوي او هغه اودس کوي نو لازم نه دي په ده چې دی دا غاښونه وباسي. والله اعلم.